د ناروې د کډوالو شورا منشي د ښځو پر کار د بندیز د ستونزې د حل لپاره افغانستان ته راغلی دی. د ناروې د کډوالو چارو د شورا منشي افغانستان ته له راتګ وروسته د اقتصاد وزارت له سرپرست او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له سرپرست سره هم کتلي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له منشي سره په کتنه کې د ښځو د کار په تړاو خبرې شوي دي. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې اسلامي امارت هڅه کوي څو د شریعت په اډانه کې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خو د ناروې د کډوالو شورا منشي ین انګلند وایي چې د ښځو له کار پرته د دې شورا د مرستې رسونې پروګرامونه نه ترسره کیږي. تر دې وړاندې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دي چې 90% افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د دغه هیواد 2/3 برخه نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح الله صلات یم او تاسو له ټولو نیوزونه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي خپلواک ژورنالیست محب الله شریف، د سیاسي چارو شنونکی سید ذکر الله هاشمي او د سیاسي چارو شنونکی شفیق الله خاکسار. تاسو ته ښه راغلاست خونې ته پخیر راغلی. شریف صاحب، اول که راشو د ناروې د کډوالو شورا منشي سفر ته چې د ښځو پر کار د بندیز د ستونزې د حل لپاره افغانستان ته راغلی دی. وایي چې په نړیوالو مؤسساتو کې چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي اړینه ده چې باید ښځې پکې شتون ولري او بغیر له دې چې ښځینه کارکوونکي شتون ونه لري دوی نشي کولی دغه خپلې چارې مخ ته ویسي. که راشو د وخت او شرایطو ته په کتو سره دغه ډول اقدامات تر کومه ځایه پورې نور هم په خپله په ملت باندې په دغه سختو اقتصادي شرایطو وضعیت کې فشار راوړلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې سادات صاحب تاسو درنو میلمنو او د افغانستان غیرتي او میړني ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې تر دې دمه مو زړونه د خدای جل جلاله په نور او د هغه په توفیق او د هغه په هدایت باندې روښانه وي. د یان ایګلند سفر له سره چې زه څارم تر اوسه پورې د افغانستان دپاره د هغه واضح پیغام دا و چې د ښځو د شتون نه پرته زموږ کارونه ناشوني دي. زه فکر کوم چې د نه یوازې دا چې د نړیوالې ټولنې پیغام یې اسلامي امارت چارواکو ته رساوه او د دې په خوا کې د ناروې د بروکسل او د دوحې په ارتباط باندې هغه په ډاګه دا یادونه کوله چې دا ژمنه زموږ سره شوې وه او په واضح الفاظو موږ هم دا غوښتنه دغه پوښتنه هغه وخت مطرح کړې وه او دغه شی راته ویل شوي دي. د دې په خوا کې یوه ډیره خطرناکه مسله چې د اشاره ورته کوي او په ډاګه وایي چې که چیرې دغه مرستې بندې شي نو هغه اړمن افغانان چې همدا اوس مرستو ته اړتیا لري او ډیر زیات د فقر د خط لاندې ژوند کوي د دوی صحت، د دوی ژوند، د دوی انساني کرامت د خطر سره مخامخ دی. په دې باندې هیڅوک سترګې نه پټوي چې ناورین شته، فقر شته، مشکل شته او د هیواد زیات وګړي په داسې یو حالت کې ژوند کوي چې مرستو ته ضرورت لري. دا چې اوس بیا د مرستې په کوم شکل دي په دې باندې موږ تاسې بحث نه کوو، خو په دې بحث کوو چې ښځې په دې ارتباط باندې څومره مهمه ونډه اخیستی شي. که چیرې زما په نظر باندې دغه ښځې چې شرعي حجاب مراعات کړي او د کاري مسؤلیت د شرعي حدودو په رڼا کې وي ورته، دوی د هغه سرویګانو او د هغه مستحقو کسانو د لیست کولو د هغوی د مشخص کولو او د هغوی د تعینولو دپاره په دندو باندې ګمارل شوي وي او هغه چارو کې دوی خپله دنده پر مخ بوځي چې په هغې کې د ښځې شتون اړین دی. ځکه یوې کورنۍ ته د یوه نارینه ننوتل دا ډیر مشکل جوړوي نسبتا دې ته چې ښځه ورننوځي او د هغوی هغه حالات ته یا په هر ډول سروې پورې اړونده معلومات راټول کړي او هغوی ته یې وسپاري. په دې ارتباط باندې چې کومه خبر دی کوي یعنی هغه ښه خبر د ده دا ده چې دی وایي چې د اسلامي امارت چارواکو ورسره د دې ژمنه کړې. البته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر بلامر خان متقي سره چې د کتلي د هغې نه وروسته یې دا خبر کړې ده چې دوی د دوم فرمان هیله لري او په هغې کې به د دغې ښځو د کار لپاره لازم تدابیر ونیولی شي او داسې چاپېریال به ورته تعیین کړی شي چې دوی بیا کار ته وګرځېدلی شي. دا به څومره وخت ونیسي ستاسو په نظر دې ته
خو اشاره نه ده کړې ځکه د ښوونځیو موضوع هم د شاوخوا 14 میاشتې ووتلې امرساني نه دی پوره شوی خلک دغه اندېښنه ویره هم لري چې دغه څه هم دغسې نه شي همدا پوښتنه د ده نه شوې ده دی په ډاګه باندې وایي چې موږ د هفتو او د میاشتو وخت نه لرو موږ یوازې د ورځو وخت لرو خو یو شی چې زه ډېر خوښ کړم دا د ده په خبرو کې هغه دا و چې ډېرې ګنګوسې داسې وې چې داسې احتمال شته چې د ملګرو ملتونو او یا نورې نړیوالې موسسې چې د افغانستان سره مرسته کوي غیر حکومتي موسسې یا حکومتي موسسې دوی به د دې نه وروسته پاکستان ته انتقالیږي دا د خدای فضل وه چې په دې خبرو یا په دې وینا کې دغه څه راغلل چې داسې یو شی زموږ په اراده کې نشته هغه به مسئله یا په افغانستان کې وي او یا به مرسته نیغ په نیغه له افغانستان سره بندیږي نو معنا دا دی چې کله د افغانستان د خلکو دپاره کار نه کیږي نو مسله به بندښت ته ځي خو زما هیله دا ده چې په هیڅ صورت کې دغه مسئله داسې یو ځای ته ولاړ نه شي چې د هغې د ناورین او د هغې د بدو نتایجو ټول پیټی د افغانانو په اوږو باندې کېښودی شي اما یو شی شریف صاحب چې ولې دغسې په دغسې اساس شرایطو کې داسې یو تصمیم ونیول شي ستاسو په نظر باندې د افغانستان وضعیت ته مو اشاره وکړه د افغانانو اقتصادي وضعیت ته مو هم اشاره وکړله او په دغه وخت کې افغانان دې ته ضرورت لري چې یو څوک د دوی لاسنیوی وکړي په دغه سخت ژمي کې او په دغه بد اقتصاد کې اما دغه ډول تصمیمونه او پرېکړې تر کومه ځایه پورې همغه اړمن افغانان نور هم ځپلی شي سادات صاحب کله چې دې مسئلې ته غواړو نظر وکړو نو باید دوه طرفه نظر ولرو یو دا دی که چیرې موږ تاسې ووایو چې په موسساتو کې کارکوونکو ښځو ټول افغاني او اسلامي قیود یا محدودیتونه یا هغه څه چې د ژوند دپاره یې تعریف کړي دي عملي کول فکر کوم موږ تاسو مبالغه کوو او که چیرې ووایو په مقابل کې چې یوې ښځې هم نه عملي کول یعنې په الله مې د قسم وي دا مبالغه ده یعنې څه غوښه کلکه وه او څه چاړه پڅوه نو ځکه مشکل ډېر زیات شو زه فکر کوم دغسې یو دریځ چې بالاخره د دې سبب شي چې یو لایحه ورته تصویب شي یو چوکاټ ورته ترسیم شي او د هغې نه وروسته فعالیت ته اجازه ورکړی شي بیا چې په هر ځای کې تخطي کیږي د هغې تخطي مخنیوی په همغه ځای کې وشي زه فکر کوم دا به یوه سلیمه لاره وي او په دې شکل به موږ وکولی شو د نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې داسې یو لوري ته ولاړ شو چې یا د موږ د دریځ یا د نړیوالې ټولنې د دریځ نه افغانان متضرر نه شي ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان هاشمي صاحب تاسو فکر کوئ آیا ممکنه ده چې په ورځو کې د اسلامي امارت وکولی شي بیرته د تصمیم په دې اړه باندې ونیسي چې په غیر دولتي مؤسساتو کې ښځو ته اجازه د کار ورکړي یا داسې چوکاټ یا لایحه ورته رامنځته کړي هغه اندېښنه مې چې د شریف صاحب سره شریکه کړه د ښوونځیو په اړه باندې هم موږ او تاسو ډېر بحثونه کړي دي اما نن هم د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې خو خلاصې نه شوې د پوهنتونونو دروازې هم پر مخ وتړلې الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد سعادت صاحب تاسو ته او شریف صاحب ته خاکسار صاحب ته ستاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه غواړم چې یو قدم شاته ولاړ سو غرب په صورت عموم سره کومکونه چې دي په دریو مبادیو باندې یا په دریو شیانو باندې استوار دي یو خپل منافع خپلې ګټې حتی اقتصادي په دې هغه کې په دې کومکو کې بشري مرستو کې یو دومن سیاسي کول د ګټو یعنې د کومکونه سیاسي کوي په ټوله دنیا کې چې دوی چیرې کومک کوي کوشش کوي سیاسي بڼه ورکړي که اگر چې دوی بشر دوستانه نوم پرې باندې دي خو سیاست ته او په ظاهر کې هم وایي چې هېڅکله موږ په ظاهر کې هم وایي او حتی په عملي توګه باندې ډېر کوشش کوي چې د سیاست په ډګر کې هغه کې خو ظاهري توګه باندې نفی کوي لیکن کړنې دا معلومیږي چې دا کار دغسې کوي درېیمه دا ده چې دوی په صورت عموم سره په هر دولت کې چې وجود وي دی کوشش کوي لکه دلته چې په افغانستان کې ځان ته ګرین زون جوړ کړی و نو غواړي چې په دولت کې یو بل دولت یعنی که هر چیرې ولاړ سي دولتونه به له دې شکایت کوي چې دوی د یغه دولت هغه قوانین نه مراعتوي دوی خپل نورمونه لري خپل غربي کلتورونه لري خپل غربي پالیسي لري هغه تطبیقوي لهذا زه وایم په اوسنۍ افغانستان کې به دا کار ونه کولی سي په دې خاطر چې په تیرو 20 یا 14 میاشتو کې چې هر څونه توصیه امارات اسلامي وکړل سي خوندې باید ځان ته دفترونه ولري مختلط چاپیریال باید ونه لري
باید دوی په سطر کې مثال د خبرې هغه اسلامي حجاب مراعات کړي، خو دا کار ونه سو په اکثره مؤسساتو کې. موږ د دې شاهدان او داسې هم نه وایو چې 100% کې به داسې وو، خو یو 50-60% په مابین کې دا خبرې د ناروې د کډوالو شورا منشي ویلي دي چې موږ سره په مخکې په ناستو کې د دوحې په ناسته کې د دې نه مخکې په ناروې کې کومه ناسته چې ترسره شوه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کړی و، دوی ژمنه راسره شوې وه چې د ښځې له کار نه منع کوو، په نړیوالو مؤسساتو کې به دوی کار کوي، د تعلیم مخه نه نیسو. اما دوی وایي چې برخلاف نن هغه څه چې وعده کېدله په وعده باندې عمل نه دی شوی. ګوره په وعده باندې څنګه ورې او وعده سوې دغسې وعده سوې چې د شریعت په چوکاټ کې د اسلامي قوانینو په رڼا کې به موږ دا کار کوو. کله چې ته 14 میاشتې یا 12 تقریبا 2 کاله ته په دې دولت کې کار کوې او د دې هیڅ قوانین نه مراعاتوې، نو ته بل مقابل بیا دې ته تمه مه اوسه چې له تا سره بهره خبره منل کېږي. یعنې دوی په دې کې دا قوانین شکني کې بیخي نوم لري، ولې غرب تر ټولو خلک ځان پورته بولي، کوشش کوي حتی د ملل متحد نورمونه او مناشیر بدل کی او غربي شیان پکې داخل کی. نو لہذا دا د غرب د کومکو بڼه ده. دومه بڼه د په افغانستان کې د دې د منافع تنها په افغانستان کې نه، دا بشر دوستانه کومکونه چې په کوم دولت کې کوي دوی حتی خپل اقتصادي منافع پکې لري. دوی چې کله بسپنه کوي د افغانستان په نامه باندې چې هر څونه پیسې له دولتو له نورو نهادو څخه جمع کوي د دې په خاطر چې دلته بشر دوستانه کومکونه وکړي، 80% دوی پخپله لګوي. دوی چې له د افغانستانه ووځي تر خود نیویارک او جنیوا پورې چې د دوی څونه کارمندان دي د یو نما تنخواوې له دغو بسپنې پیسو څخه اخلي. نو خبره په دې چې کېدای شي د دې هم منافع اقتصادي په دې کې نغښتی وي، هم په دې په سراتیر سره سیاسي کوي، هم په سراتیر سره هغه کوي دا هم اسلامي امارات دغه قوانین نه مراعاتوي، د ممانعت نه دی وضع کړی. ښځینه کارمندان اوس ښځینه اوس دوی غواړي چې د افغانستان اوس مثال د خبرې دوی په د خپلو احصایاتو کې وایي چې په افغانستان کې 90 میلیونه بس له لوږې مري سکالي، یا مثال د خبرې 2% ښه. اوس آیا دوی د بشر دوستانه د کومکو طرفدار دي که نه دي؟ اولا د ښځینه مامورینې به له دوی سره څونه وي؟ 1000 به وي، 2000 به وي، 3000 به وي، 4000 به وي، او دوی هلته 90 میلیونه خبرې کوي. دا یوه خبره. دویمه دوی د خلکو له افغانستان له خلکو سره کومک کوي که له هغه 4000 مامورینو سره کومک کوي؟ خو دوی مامورینو پل وکنه چې د دوی په سره باندې کولی شي. دا خبرې درواغ دي. زه پخپله د زلزله ځپلو سیمو ته تللی یم، د WFP کیمپ ته تللی یم، د یونیسیف کیمپ ته تللی یم، د WHO کیمپ ته تللی یم. په هغو کې ټول نارینه کارمندانو، په ساحه کې د دوی ښځینه ډېر کم کارمندان او هغه مقطعي دا معنی لري چې کله د پولیو واکسین دی تطبیقوي د یوه هفته 10 ورځو دپاره ښځې وګماري بیا یې پرېږدي، لیکن اصلي کارمندان ټول په دفاترو کې کار کوي. دا یې دومه خبره. درېیمه خبره دا ده چې اوس که چیرې دوی د افغانستان له خلکو سره کومک کوي، خو دا فشار د په امریکا باندې واچوي که نه چې د افغانستان دغه کنګل سوي پیسې را پرېږدي، که نه د افغانان وکولی چې خپله تجارت وکړي، خپله صادرات و واردات ولري، خپل اقتصاد قوي کړي. دوی هلته د سیاسي غوښتنې وایي نه کوو. ګوره دا ټول دا له سره تر پایه دا سیاسي دی. ته د ما په کارمندانو څه کار لري؟ ویلی تا کارمندان نه دي، غیر دولتي مؤسسات دي. ګوره زه به یو څه درته ووایم، دا د ما دولت ته که د دوی، دا خو د افغانستان دولت ته. دوی باید قوانین مراعات کړي. صحیح ده که دوی ولې نه مراعاتوي؟ دوی ولې غربي کلتور دلته په ما باندې تپي؟ نو د ما مقصد دا ده چې دوی که چیرې داسې د افغانستان له خلکو سره خواخوږي لري، لاره یې د حل دا ده چې اولا خو دوی راپورته سي په ملل متحد باندې. اول ملل متحد دی چې دوی په هغه فدریشن کې کار کوي، له هغه فدریشن سره کار کوي، دا د ناروې، د ډنمارک او د نورو سویډن کمیټې، هغه د فشار واچوي چې اولنین کومک له افغانانو سره دا ده چې په ملل متحد کې د افغانستان چوکۍ امارت اسلامي ته ورتسلیم کړي. دومې دا ده چې امریکا ته ووایي چې دغه دلته خلک اقتصادي مشکلات لري، زمه پې را روان ده، د افغانستان منجمدې پیسې پرېږده، د افغانستان بانک ته ولې بندې کړي دي؟ په هېڅ دولت کې بند نه ده، په افغانستان کې بند ده، په لیبیا کې نه ده بند، په یمن کې نه ده بند، په نور دولتو کې نه ده بند، دلته ولې بند ده؟ درېیم نقطه دا ده چې له امارت سره کینی، هغه شرعي قوانین چې دوی وعده ورسره کړې، په هغه شرعي قوانین دوی ورسره تعامل وکړي. ډېره زیاته مننه کوم شمیر صاحب. کور مودان خاکسار صاحب، مشکل او ستونزه تاسو چیرته وینئ؟ د ناروې د کډوالو شورا منشي د ښځو پر کار د بندیز د ستونزې د حل لپاره راغلی دی او دی وایي چې اړینه ده باید په دغه مؤسساتو کې ښځینه کارمندان شتون ولري تر څو دوی وکولی شي خپلې بشري مرستې د افغانستان ګوټ ګوټ ته اړمنو کسانو ته ورسوی شي. اما تاسو په جریان کې یاستئ چې په بهرنیو مؤسساتو کې یا په کورنیو بهرنیو مؤسساتو کې اوس ښځینه کارمندان تر موقته پورې دوی په کور کې نول شوي دي.
که راشو د وخت ضرورت ته په کتو سره اسلامي امارت باید تر کومه ځایه پورې کوشش دې وکړي چې په دغه سخت شرایطو کې اول د خپل ملت ستونزې مشکلات یا اقتصادي ستونزې حل کړي، له هغې وروسته بیا دوی که چېرته ضرورت د دا ډول موارد لیدل کېږي په هغې باندې کار ترسره کړي. خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته جناب شاکر صاحب ته او شریفي صاحب ته او ټولو محترم اوریدونکو ته تقدیموم. زه به راشم په دغه ارتباط ستاسو دا سوال وګدو خو آخرین نقطه به اول جواب کوم چې باید موږ اول خپلې مهمې او اهم موضوعاتو باندې بحث وکړو. دا اوسني شرایط د دې خبرونه دي. زه دې سره موافق یم چې اسلامي امارت باید اصلاحات راولي، ولې زموږ په هغه حالاتو کې نه یو چې دغه کوم حالات دغه کومې موضوعات چې اوس اسلامي امارت راکړه کړي دي دغه موضوعات باید په خپل وخت سره شوي. لومړیتوبونه باید مشخص. دا ګوره په ټولو اداراتو کې پروسیجر همداسې ده چې لومړیتوب اول دویم دریم څه شی دي. هغه لومړیتوبونه باید اول اجرا شي او هغه کارونه چې واړه دي یا ډېر مشکلات نه راځي هغه به وروسته اصلاح شي. خو زه راځم چې چون زموږ مسلک دغه حقوق ده باید د حقوقي د نظره څه دغه باعث شو چې داسې یو مشکلات سره مخ شو. ګوره کله چې یو حکومت کې په راس د نظام کې چې څوک وي، که وزیر ده، که ولسمشر ده، که امیر صاحب ده یا بل څوک ده، هر څوک چې وي او دی په ملک کې لومړی خبره کوي، کله چې د احکام صادروي دغه احکام باید ډیر د مایکرو د لارې تیر شي. مایکرو هدف دا ده چې د حقوقدانانو د نظره باید تیر شي، دقت وشي. ځکه په دې باندې دقت مهم ده چې دا احکام ځینې وخت کې ظاهر کې تا ته یو څه ښکاري، خو کله چې ته عملي جانبه ته ورغوندې او تطبیقی په ټولنه کې هغه ډیر مشکلات بیا زیږوي او ډیر مشکلات حلوي هم. مثلا اسلامي امارت حکم صادر کړو چې ښځې دې باید په مؤسساتو کارونه کړي یا که کار کې زموږ په شرایطو دې وکړي. شرایط صحیح ده، شرایطو باندې دا د اسلامي امارت حق ده. زموږ افغانان هم دا کلتور او ایجاب او زموږ شریعت دا ایجابوي چې باید هغه ایجاب مراعات شي شرعي. خو دغه احکام ځینې وخت چې ته صادرې هغلته ځینې استثناءات راځي، هغه استثناءاتو باید ته متوجه اوسې. دا حقوقدانان دغه حالتونه کولی شي، دغه پیشبینیان حقوقدان کولی شي. تصادفي او ناڅاپي احکام صادرول د یو موضوع په ارتباط باندې دا ډېرې ستونزې ما مخکې مو ویلې چې را زیږوي یم او حل کوي یم. ته یو مشکل پې حلولی شي، ولې کله چې عملي جانبه تطبیقی په ټولنه کې هغه بیا ستونزې. مثلا یو ستونزې څه راوزېږه، صحیح ده ښځې ودرېدي کورو کې پاتې شوي، نور دوی نشي کولی چې ادارات ته لاړ شي، د اسلامي امارت د اصولو خلاف یا د شریعت د اصولو خلاف نشي تللی. دا مشکل حل شو. څه ستونزې راوزېږولې؟ ستونزې دا وي ملګري ملتونه چې دي اهداف ټول دا دي چې د بشر د حقوقو څخه مدافع. کله چې ته نارې وایي چې زه سادات صاحب د حقوقو څخه دفاع کوم د بشر او بیا خپله راځي هلته بیا یو نقص کوي، نو د ټولو نړۍ ګوته اول په تا باندې کېږي چې ته خپله وخت چې مدافع ځان بولې نو ولې نقص کوي. دوی کومه نقطه سره مثلا مخ دي ملګري ملتونه، دوی د جاندر موضوع سره په ټکر کې دي. دوی اصول دا دي او منشور دا ده د ملګرو ملتونو چې ښځې او نارینه مساوي حقوق لري، په اداراتو کې هم باید هم ښځه کار وکړي هم نارینه کار وکړي. صحیح شو. اسلامي امارت دلته وایي چې باید د شریعت مطابق باید لاړ شي وظیفې ته. دوی دا ستونزه لري، دا ستونزه هم حقیقي ده. یو زنانه چې په یو دفتر کې کار کوي باید شرعي اصول مراعات کړي. دا یو ستونزه ده. احکام صادر شو، دا ستونزه حل شوه. ستونزه چاته پیدا شوه چې ملګرو ملتونو دفاترو ته مؤسسات ته پیدا شو. مؤسسات دلته مدافع ځان د حقوق د ښځو د نارینه او د ټولو د ټولنې یا په نړۍ کې د ټولو د بشر مدافع بولي. دوی اوس نشي کولی په داسې یو حالاتو کې دوی وظیفې ته ادامه ورکړي. دلته که دوی کارمندانې زی کورو ته او نارینه ته نه کار کوي، نو په دا نورو نړۍ خو چې دا سره نه مني چې ته څنګه ملګرو ملتونه ته څرنګه مؤسسات چې هلته نارې د جاندر او د حقوقو وهي نارې وهي، اول ته ستا دفتر کې او ستا په اداره کې ښځې نشته ده، ته په کوم اساس باندې دا مخکې ځي؟ هغوی خپل د قوانینو مشکلات لري. او هغوی کوم قانون ته دوی باید ژمن واوسیږي؟ نړیوال مؤسسې چې کار کوي هماغه د خپلو مؤسسات قوانین دوی پلي کوي او که نه مجبوره دي چې کوم ځای کې دوی کار کوي د هماغه هیواد قوانین هم دوی پر ځان تطبیق؟
یو څه ته باید دا هیوادوال موږ تاسو ټول متوجه شو. هر هغه قانون چې انسان جوړوي هغه یو وخت کې نقص کیږي او هغه قانون کې تغییرات تبادلات راځي او هغه قانون چې کله ته تطبیق کړي بیا هغې کې مشکلات رامنځته کیږي. یو څه چې اسلامي امارت دوی دا حکم صادر کړ یو څه ثابت کړ هغه دا او دا نه باید ملګرو ملتونه یو پند او درس واخلي. دوی باید په ټوله دنیا کې چې څه خلته حقوق دوی په ځان ته غواړي هغه باید په ټوله نړۍ باندې هغه تطبیق کړي. یو څه چې ثابت شو هغه دا و هغه هیوادونه کې چې دوی دفترونه لري او هغه اسلامي هیوادونه وي هغلته د دوی په دې دفتر باندې دا اعتراض باید ونه شي چې دلته ستا په دفتر کې ولې ښځې کار نه کوي. ځکه یو مثال مثلا اوس زموږ ټولنه ده زموږ په ټولنه کې په دفتر کې ښځه چې کار کوي حتی خپل خپلوان هغوی ته طعنه ورکوي وایي ته په فلاني دفتر کې کار کوې حالات خبر نه ده چې هغه ښځه هلته څه کار کوي یو طعنه ورکوي. نو او بل په شریعت د لحاظه ډېری خلک بیا په دې باندې ویاړي او افتخار کوي چې یو مېرمن یې ډاکټره ده د خپل ملت خدمت کوي په سختو شرایطو کې د خپل ملت په څنګ کې درېږي هغه فکر کوم د ټولې ټولنې افتخار وګرځي. او په داخل کې عین موضوع ده لکه دا تاسو چې یاد وکړه په افتخار کوي زه افتخار کوم چې مثلا زما د کور یو مېرمنه ډاکټره اوسي او د یو خپل هموطن او د خپل یو هم مذهب او هم دین خدمت وکړي زه په افتخار کوم. یو دا ده چې په دفاترو کې ده په دفاترو کې اسلامي امارت وایي چې ښځې کار کوي هغه باید شرعي حجاب مراعات کړي یا دا چې بیخي ونه کړي. نو ملګرو ملتونه باید په دې پوهي په دې موضوعاتو باندې دا کشف او دوی دغه باید وکړي چې په ځینو ملکونو کې موږ باید هغه احکام چې په نورو هیوادونو کې تطبیقوو هلته نه تطبیقي هلته هغه ټولنه نه مني. زموږ دا عرف او دا کلتور دا نه ایجابوي چې دغسې ځینې حالات رامنځته چې هغه موږ د نړیوالو ومنو. نو دې کې باید ملګرو ملتونه هم باید داسې استثنا قایل شي او اسلامي امارت نه مې هیله دا ده چې داسې یو ژبه دوی سره پیدا کړي. زما یو خبر پرون ترلاسه کړو دا زما شخصي معلومات دي چې پاکستان آمادګي نیسي چې ملګرو ملتونه او ځینې مؤسسات شاید پاکستان ته د فاتح په انتقال کړي دې سره افغانستان ډېر ستونزې به سره به مخ هم شي. ډېره زیاته مننه کوم کور مدن شریف صاحب همیشه د شرعي چوکاټ اشاره کوي کله چې اسلامي امارت رامنځته شوی دی او که راشو په دې باندې فکر وکړو ښه به دا وایي چې ښځې له مؤسساتو څخه له کار کولو باندې منع شي او که نه چوکاټ ورته آماده کړه دفاترو سره خبره وشي او همدا نړیوالې مؤسسې کومو قوانینو پلي کېدو ته دوی ژمن دي تر کومه ځای پورې دوی باید د افغانستان قوانین هم احترام ورته وکړي او هغه هم په ځان تطبیق کړي. ګورئ که موږ تاسې د الله تبارک وتعالی دین ته ولاړ شو ته د قربان شم د هر شی ډېر واضح دي. الله تبارک وتعالی که یو شراب حرام کړي نو په صلهاو د څښلو نور حلال شیونه یې تا ته پرېښي چې ویې څښئ. اوس که الله تبارک وتعالی په یوه ښځه باندې حجاب الزامي کوي که دا ښځه بې حجابه ووځي د خدایي نه ړنګېږي خو بشر ته مشکل جوړېږي. صحیح شو؟ ډیره مهمه مسئله دا ده چې د مسئلې نه که چیرې سړی منفي مسائل واخلي نو بیا ډیر منفي کولی شي. اصلي مسئله دا ده زه یو پوښتنه یې تاسې نه وکړم تاسې او خدای چې په دې کور کلي کې چې څوک د تا د مور نه پیدا وي او 100 افغانۍ د تا نه قرض وغواړي د تا نه بیل اوسیږي تا هغه 100 افغانۍ بدون د وجې ورکوي چې پور یې ورکړي ګوره بیرته یې ترې غواړي ګوره د مور او د پلار نه د پیدا دی مسلمان دی. صحیح شو؟ نو موږ ولې دا تمه ولرو چې یهود او نصارا او کفار او غیر مسلمانان راشي ما ته د الله دپاره مرسته وکړو دا عقل نه میني قربانم شم. بله مهمه مسئله دا ده چې اوس د ما داسې حالت وي چې زه په د حالت د مخمسه او یا په اصطلاح په داسې یو حالت کې ژوند کم چې نه د ما په ژبه باندې د ما ملت ښه پوهیږي په تمامه معنا باندې او نه نړیواله ټولنه پرېږدي چې ملت ته زه د خپل پیغام په ښه شکل ورسولی شم تر هغو فرصته پورې ما پرېږدي چې زه دوی ته د خدای په مقابل کې بیا یا په آخر کې داد وویلی شم. دلته مهمه مسئله دا ده چې اوس ملت دغو حالت نه ریاستل پکار دي. د ریاستلو دپاره یې یوه منظمه لایحه که چیرې ترتیبیږي او داسې یو چوکاټ معرفي کیږي چې هغې کې د انساني ژوند او د افغانانو د بد او ورځ او بالاخره د دې مخالفت ته د تګ او د کفارو یا د معاندینو د همدغو مسئلې نه د ګټې پورته کولو فرصتونه زه راکموم نو معنا مې دا نه ده چې زه د خدای جل جلاله دین ته بېوفاهي کړم. که چیرې موږ مسئله ټول شیونه بند کړه ونیسئ دا ټول سیستم په ښځه باندې بند کړئ چې بالاخره چاته ضرر کو
که تاسو فکر کوئ چې دا غربیانو ته ضرر کو، غربیانو ته ضرر نه کو، موږ غربیانو ته ګټه رسوو. زه غربیانو ته دا تعریفوم چې اسلام د دوی سیستم دین نه دی. په ټوله نړۍ کې اسلامي تحریکونه د ابد دپاره په ځمکه درته ولم، ځکه هغوی وایي چې که ته بیا قدرت ته ورسېدلې خو ته به هم داسې یو سیستم راولې، ټول سیستم به بند کړي. زه د دو په خاطر ویم چې هغه بڼه د اسلام عملي کړی شي چې نه د اسلام په شرایعو ور او نه د نړیوالې ټولنې هغه مغرض اهداف ومنو چې د مانه هم ایمان یوسي، هم دین رسکی یوسي او هم اقتصاد رسکی یوسي، او په آخر کې زه داسې لغړ پاتې شم چې خسر دنیا والآخره وم. داسې هم باید نه وو. زه دا ویم هر شی چې موږ تاسې مخکې بیایو تر څو چې منځلاریتوب ونه لرو او په دا هره مسئله کې مې یوازې خپلې خبرې ته غوږ ونیسو، پردۍ ته غوږ ونه نیسو، بیا جنجال راته جوړوي. زه دا نه ویم چې د پردۍ داسې یوې خبرې ته د بالاخره چارواکي غوږ ونیسي چې هغه یې کفر ته بوځي. بیا نو ښه فایده یې څه شی ده؟ هغه اقتصاد د خدای پاک تباه کړه چې په کفر کې ما دا اقتصاد ترسیوي، چې د مانه ایمان واخلي چې دغه ټوله دنیا ماته ګل ګلزار شي، او د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالی د مانه پوښتنه وکړه شریفه تا ایمان او غیرت او میړانه همدا وه چې دا ټوله آخرت او د ما محبت او ایمان د صرف د دنیا په 2 ورځو خرڅ کړو. دا ګورې مشکل جوړوي. بېرته زه راګرځم شریف صاحب، د لیدونکو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني شریف صاحب خبرې بشپړې کړئ. که چیرې په داسې شکل باندې یوه مسئله ترتیب کړی شي، خپله علمای کرام کینی، مسئولین کینی، د چارو کارپوهان کینی او داسې یوې لارې ته ورسیږو چې په هیڅ صورت د الله تبارک وتعالی د دین نه موږ بیرون نه وو، د افغانانو د هغو اصیلو عنعناتونه چې زموږ پت ساتي، زموږ عزت ساتي، په نړۍ کې د هغې په ماهیت پیژندل شوي یو چې دا غیرتي افغانان دي، میلمه پاله دي، میلمه دوسته دي، احترام لري، درناوی لري، یو چا ته چې پناه ورکړه هغه دښمن ته نه سپاري. دغه تاریخ باید په داسې شي ونه لړو چې بالاخره داسې یوه ورځ راشي چې بیا چاته ووایي چې ګوره د الله حجاب تا ته ووایي چې بیا ته حجاب نوم ورته خلي. زه دا یم چې موږ د 100 په ځای باندې د 0 نه لاندې نه شو. هدف مې صرف دا دی چې که چېرته موږ د 0 نه پاس حرکت کوو، مخ په 100 باندې که په هره درجه کې وو، موږ مخلص وو، د خدای جل جلاله د دین مطابق خپل فعالیت په حکمت او په تدریج باندې مخکې بوځو، دا د موږ په ګټه دی تر دې چې موږ یو په یو 100 ته ټوپ کوو بیا لاندې ولوي. ډېره زیاته مننه کوم کورمودان. هاشمي صاحب اوس که راشو په دې باندې بحث وکړو، لکه څنګه چې اشاره هم وشوله، شریف صاحب هم ویلې چې د ټولو چارو امورو ښه بڼه یې هغه اوسط شکل دی چې خیر امور اوسطها. اما که په اوسنیو شرایطو وخت په کتو سره لکه داسې دوی چې داسې یو بڼه باید د چوکاټ رامنځته شي او وضع شي تر څو هغه ټول مراعات کړي. په 12 میاشتو کې ولې د دې دپاره کار ونه شو؟ نه د ښوونځیو د دروازو د خلاصو دپاره کار وشو، کمیسیون وښودل شو چې وټاکل شو، تر نن پورې کمیسیون نه دي ویلي چې مونږ یوه ورځ د دې دپاره کار کړی دی او دغه اصلاحات مونږ راوستلی شو. خاکسار صاحب دلته یادونې ورکړه چې بعضې احکام تصادفي کیږي. د ما پلان باندې تصادفي نه ده. تصادفي په دې خاطر نه ده چې کله یو حکومت 14 میاشتې کار کوي نو دا معنی دا ده چې دوی دا دونه وخت پې باندې کار کړی، یو نتیجې ته نه دي رسېدلی چې دا کار بیا په آخر کې تصمیم نیسي. حتی وزیر د تحصیلات عالیه هم دا خبره وکړه چې موږ بار بار دا پوهنتونو ته ویلي دي تاسې دا کار دا مراعات کوي دا مراعات کوي، په یو اندازه کسانو نه مراعاتول. اما څلور دلایل یې وښودل، فکر وکړئ چې اکثریت خلک ورسره موافق نه وو او هغه داسې دلایل بلل چې هغه د یوې هفتې کار و چې په یوه هفته کې ډېر وخت یې نیولی مشکل حل کېدلی شي. نه خو داسې ده چې اوس خبره په بل شي کې ده. اوس ما په تېر برنامه کې هم دا خبره وکړله چې طالبانو یو اپشن دا درلود چې راپور چې قمچین په لاس کې واخلي هغسې غیر محجبه ده یا حجاب نه مراعتوي نه یې پرېږدي مثلا پوهنتون ته، هغه یو بل جنجال جوړېدو. بیا به ویډیوګانې ډکې وي، بیا به سوشل میډیا پې باندې هغه اوس دا ښځې وږي و داسې کوي واسې کوي، بل مصیبت به خو دا چا چې حجاب مراعتول او د هغې حق تلفول دا بیا تر کومه ځایه پورې زه بیا په دې کې یم چې حکومتونه په ټوله دنیا کې ځان ته تصمیمونه نیسي. د ما مقصد ټول په دې پورې ده چې دا حکمونه چې دي یا دا فرمانونه چې دي دا تصادفي نه ده. امارت اسلامي په ټوله کې دا ثابته کړې ده چې ډېر په آهسته په مشوره باندې په خپل مابین کې تصمیم نو بیا ولې همیشه سوال برانګیزه وي؟ ډېرې زیاتې پوښتنې راولړوي، ډېر خلک ورسره سوال برانګیزه په دې خاطر وي چې د دنیا ټوله میډیا
د غرب ټوله میډیا د غرب ټول اسلامي ممالک د هغه تاثیر لاندې ټول موږ ته متوجي دي مازې له جایه نه خورې بیا چې ونیسي یو عالم هغه جوړي فرصت نه ورکوي. زه مثال درته وایم تېر هفتې په ورځ له محمدي صاحب سره زه په دغه میز باندې ناست وم ویلی چې د علما چې راغلي دي ولې له دوی سره وزیران نه ګوري. نن ورځ هغه له معاون د صدر اعظم سره له ملا صاحب عبدالغني برادر سره لیدلي له مولوي صاحب سلام حنفي سره لیدلي تحصیلات عالي سره لیدلي د موزر معارف سره لیدلي وزیر خارجه سره لیدلي وزیر معارف سره لیدلي دي وزیر داخله سره لیدلي دي یعنې ښه اکرام هم سوی نن یې خپله اعلامیه وړاندې کړه. نو ما ورته ویل چې تاسې اوس حد اقل یو څه خو انتظار وکوئ چې څه کېږي اخر ته. یعنی مشکل په دې چې دلته ده چې د افغانستان ته ټول خلک په دا رقم سره په سنګر کې لوېدلي دي. یو خو غرب په دې خاطر لوېدلی چې ډېر بد شکست یې خوړلی په پوه شوې که هغه میډیا یې سیاسي میدان یې ټول یې داسې په سنګر کې لوېدلي چې مازې وښورې بس بیا ټول در باندې مسلط کړي. نو صبر او حوصله نسته دا یوه خبره. بله خبره د نقص د حقوق بشر راغی دلته خبره خاکسار صاحب ویل چې نقص د حقوق بشر. زه بیا څه وایم زه دونه وایم چې په دغه هغه کې چې دا په دا څه ورته وایي په د ملل متحد کې چې کوم منشور کوم حقوق د بشر دا خلکو چې جوړه کړې ده مشکل په دې کې راغلی ده چې غربي مفاهیم غربي حقوق بشر هغه خلک پکې داخلوي. لکه اوس خاکسار صاحب اشاره وکړه چې د جندر خبره ده که نه د جندر خبره دې جې ته رسیږي چې اوس هغه خلک حتی دا جندر هم دوه قسمه نه بولي ښځې او نر یې نه بولي بلکې حتی دریم یو ثالث طرف نور هم پکې اډوي یعنی اضافه کوي. دا معنی یې دا ده چې حتی د ملل متحد منشور د ملل متحد نورمونه په څه اساس ملل متحد تاسیس شوی هغه دوی نه مراعتوي. په هغه کې دا لیکلي دي چې په داخلي چارو د یو دولت کې باید دخالت ونه کوي. دوی براله دخالت کوي براله د هغو قوانین شکني کوي براره یې شی نه مني. رالو د دې ته چې اوس دغه د تاسو سوال پورې چې کله دغه کومکونه یا له افغانستان سره کیږي یا دا خلک راځي دلته کومک کوي موږ خو دې ته اړین یو چې باید موږ له دغه چې کومکو څخه غټه استفاده وکړو یعنې لوی استفاده باید موږ وکړو چې کله ته وینې هغه قوانین دې متوي کله چې وینې چې 80% هغه کومکونه دي د افغانستان په نامه په ځان باندې لګوي کله چې وینې چې دا ټول کومکونه راواخلي سیاسي بڼه ورکړي کله چې راپور سي قوانین دې نه مراعتوي نو خو بیا دا کومکونه ګمان نه کوم چې د چا په ګټه باندې پرته د یوازې بدنامي ستاسو په نظر پاتې کیږي د ما په اند باندې ګوره زه مثال درته وایم په تېرو 100 کلو کې په د افغانستان کې به زه وایم 80% غلا چا کړي دا غربیانو کړي په یو سیستم باندې کړي په یو ترتیب یې کړي خو دلته بیا د افغانانو رنګ ورسره بد ده افغانانو به ډېر کم د افغانانو غله به ډېر کم غلا کړي یعنې زه وایم 15% به افغانانو کړي دا 80% خپله غربیانو غلا کړي خو دلته د افغانانو رنګ بد ده نه یې وطن جوړ سو نه یې په عین وخت کې استفاده ځینې وکړه بلکې وطن خراب سو ویجاړ سو خلک مابین کې یعنی مختلف مصیبتونه په افغانستان کې هغه سو خو نوم د افغانستان باندې لکه دا اوس چې اوس په میډیا کې دی راخلي اعلان کوي چې هره ورځ لیکي په د خپلو احصایاتو کې لیکي چې 90 میلیونه خلک له لوږې به سږکال کړېږي نه پوهېږم دونه خلک به اقتصادي مشکلات لري دونه خلک به مریضان یې خو هلته د افغانستان دا کنګل سوي پیسې خو پرېږدئ تاسې سیر د افغانان دې ته وتوانول سي چې پانګونه وکړي له خارجه یو شی وارد کړي خپل اقتصاد باندې کار وکړي حکومت ته تاسې امکانات پرېږدئ اوس ګوره د دې دوریا دا سیاست ته وګوره مثال د خبرې له امارت اسلامي افغانستان څخه عینا د حکومت د کړنو هغه غواړي مسؤلیت غواړي چې تو حکومت یې حاکم یې باید دا وکړې خو کله چې د چوکۍ خبره سي دا د ملل متحد سي منځګړی ده ځان منځګړی بولي د ټولو ملتو کور ځان بولي د حقوق بشر مدافع ځان بولي بیا چوکۍ نه ور تسلیموي بیا یې هوایي یو جمهوریت چیرې پیدا کړی د افغانستان په نامو بیا هغه ورته کینوي چې دا د افغانستان نماینده دی د افغانستان کار ده نو دا حقیقت دا ده چې دا خلک تر اوسه په دې باندې نه دي پوه چې دلته په افغانستان کې شی تغییر موملی دلته په افغانستان کې اوس هغه خبرې نه چلیږي چې مثال د خبرې دلته به هر څه هغه وایي هغه به کیږي نه دلته به هر څه کیږي دی به هغه احترام د شریعت اسلامي کوي د نافذه قوانینو احترام به کوي که دی له افغانانو سره صحیح تعامل کوي په عدالت دی وکړي په انصاف دی وکړي د یو دولت په سترګه د افغانانو ته ګوري ډېره زیاته مننه کوم خاکسار صاحب اوس که راشو په دې باندې بحث وکړئ دغه مرستو په موثریت باندې اشاره وشوله همیشه یو نیوکه دغه وه په دغه نړیوال مؤسساتو باندې چې دوی ډیری د دوی دغه کومکونه او مرستې متاسفانه د دوی په اداري مصارفو باندې زیات لګول کیږي د دوی معاشونه ګزاف معاشونه او زریب موټر د کال موټر
ډیری په دې باندې، اما هغه ډیره کمه فیصدي هم که چیرته دلته بېوزلو افغانانو ته رسېدله په دغه سخت ژمي کې چې یو څوک د وچې ډوډۍ پیسې ونه لري، د کور د ګرمولو خو هېڅ امکانات ونه لري، د هغوی دپاره ممکن دغه هم یو ثواب شوی وای چې اقلا دغه ژمی کې دوی ژوندي پاتې شوي وای. د دوی دپاره باید اوس څه وشي؟ اسلامي امارت صحیح ده هسې یو اقدام یې ترسره کړو، مؤسسات خپل کار به ځنډولی وي یا نه، اما د دوی مسؤلیت د خپل ملت په وړاندې څه شی دی او څه ډول باید د خپل ملت څخه باخبره اوسي؟ سعادت صاحب ستاسو سوال ته مخکې دی چې راشم، هاشمي صاحب دلته دوه موضوعات یاد کړم. ما اگر چې هدف مې د ده و چې د دوی د ناڅاپي احکامو په ارتباط و، هغه ناڅاپي احکامو هدف زما دا و چې کله یو حکم یو ځای کې محدودیتونه وضع کوي نو هغه ادارې ته مخکې باید اطلاع ورکړل شي، یا دا چې ورته خبر ورکړل شي د جمعي مطبوعاتو لخوا نه باید هغو ته خبر ورکړل شي چې دا نشوی، او که شوی وي هغه د حکم ګڼه دې ماته ووایي، او دویم دا چې مسلسل شمیره دې ماته ووایي، او هغه تاریخ د صدور دی ووایي. دا یو. بل موضوع دوی د جنډر په ارتباط و. زما هیله دا ده د شاکر صاحب نه چې دغه د جنډر په ارتباط باندې لږ څه یو دوه درې صفحې ولولي. یو جندر ده، یو موږ ورته په هغه انګلیسي کې په اصطلاح ورته سکس ورته وایي، یعنې جنس. دوی ویلی چې جنس مثلا یو جنس پکې بل هم اضافه کوي، یا مثلا په عامه اصطلاح موږ به ووایو ساده ایزک په اصطلاح. هدف د هغې نه ده، جندر یو شی ده او جنس بل شی ده. جنس هغې ته وایي ته نارینه خدای تعالی پیدا کړی در قیامت تر ورځې پورې ته نارینه یي، ته ښځه کیدی نه شي. ښځه خدای تعالی ښځه پیدا کړې تر قیامت تر ورځې پورې هغه نر کیدی نه شي. دا الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی د جنس ته خلق کړی ده، دې ته جنس وایي. جندر څه ته وایي؟ په غربي نړۍ کې د یو ښځې نه یوه توقع لري، په اسلامي نړۍ کې بیا د ښځو نه بله توقع لري. کوم توقعات چې ټولنه د ښځې نه لري دې ته جندر وایي. زموږ په ټولنه کې د ښځې نه دا معمولا توقعات دي چې په کور کې باید کار وکړي، اولادونه تربیه کړي او کورني کارونه وکړي. په غربي نړۍ کې بیا بل څه ترې نه توقع لري. هغوی وایي چې زه کور ته 10 ډوډۍ راوړم ته به هم راوړي، زه چې سهار 8 بجې ځم تر مازدیګره پورې کار کوم ته به هم کوې. هلته د ښځې نه دا توقعات دي. په اسلامي ټولنه کې نه دا توقعات دي، حتی زموږ په افغاني ټولنه کې نه توقعات نور دي. موږ پې غوا خوسی پې درال چې دا د نارینه کار ده، موږ پې پول او پټی کوو دا درال چې د نارینه کار ده. دا بې عدالتي ده د هغوی په حق کې. نو جندر حصه او د جنس په ارتباط کې باید مطالعه زیاته شي. دا یو. بل ستاسو د سوال په ارتباط باندې د افغانستان د مظلومو خلکو د بېوزله خلکو مسؤلیت د ملګرو ملتونو په حیث د یو سازمان ده، خو په 100 کې یو 20-30% به هغوی ته دا مسؤلیت ګرځي. ولې دا 80% مسؤلیت د هر حکومت ته ځي چې هغه حاکم په هغه ملت باندې ده. هر هغه حاکم چې ملت یې خوار و زار وي، بیکاره، بېوزله او وظیفه او دنده نه لري، دا ملګرو ملتو د سرمنشي نه پوښتنه نه کوي په هغې دنیا کې. هغه نه به دا سازمان په حیث باندې به د یو بشر ته نه هغه سازمان به پوښتنه کوي. صحیح ده؟ ولې حکومت نه د امیر نه او هلته چې څوک حاکم دي په هغه اداره کې، یا وزیر ده یا رئیس ده یا معین ده، د هغه نه پوښتنه کیږي. مسؤلیت د ملګرو ملتونو په خپله اندازه ده او په افغانستان کې د حکومت خپل مسؤلیت ده او د قیامت په ورځ به دې پوښتنه شرایطو وضعیت ته په کتو سره ستاسو په نظر باندې په دغه سختو شرایطو کې تر کومه ځایه پورې مهمه دغه ده چې د افغانانو دپاره د کار پیدا کولو په برخه کې کار ترسره شي، او د نړیوالې موسسې هم دلته چې کار کول اقلا ما چې کوم راپور ولوستو د 11,000 په شاوخوا کې ښځینه کارمندانو له دوی سره کار ترسره کولو. دا 11,000 څه باندې 11,000 فامیلونه کیږي. اقلا د دوی د هغه مسؤلیتونو د غبار نه خو یو څه راکم کړي وو که څنګه؟ ساده صاحب زه بیا خبره خپله تکراروم. مسؤلیت د حکومت په نورو باندې مسؤلیت نه ورته ګوته نیولی شي. مسؤلیت د حکومت ده او د حکومت باید خپل د ملت خپل ملت وګڼي. زه د دې اسلامي امارت نه مثلا یو سوال کوم. تاسو په دغه 14 میاشتو کې د دې ملت د دې فقر دپاره څه بر راولي؟ وایي قوش تیپیک پروژه مو په لاره اچولې ده، هغه په یو ګل نه پسرلی کېږي. زه دا وایم ستا برنامه په دا 14 میاشتو کې دا وه چې ته په کابل ښار کې په ولایتونو کې سړک په سر باندې غرفې جوړې کړې. دا ستا پروژه وه، دا ستا دغه پالیسي وه. هغه غرفه دې جوړه کړې ده چې 1 متر مربع ده چې په کابل ژمي کې پکې ودرېدی نه شي. زه اوس دومره خوار شم په دې خپل ملک کې، زه دومره اوس ذلیل شوم
1 متر غرفه دې راته جوړه کړې ده چې هغې باندې زه ټیپر او الوګان خرڅوم هغه هم څوک نه اخلي او د هغې م رانه بیا 3000 4,000 روپۍ کرا غواړي. زما حیثیت، زما ابرو او زما عزت، زما افغانیت او زما دا ملک همدا شو. زه په دې ملک کې د سړک په سر باندې غرفه هم حق نه لرم چې کېدم. پلار نیکه غور نیکه خپل خپلوان ملګري رونه پلار بستانه دا مې ملته شهید ورکو. ملت دې مې یم، ته مې حاکم مې احکام هم راباندې تطبیقې مالیه هم رانه غواړي او ما هغلته یو دانه غرفه دې راته ټیمې ایښې ده چې په کټه پیش سره خوالوځي هغه هم سیف نه لري په ژبې کې پکې ودرېدی نه شي د یخ د لاسه. خپل هغه څوک چې په غرفه کې ناست هغه پکې نه ځایږي. خرڅوم پکې الوګان او د هغې هغه هم څوک نه هلي په دې سړه هوا کې په دې شرایطو کې او ته ما نه د هغې 3,000 روپۍ یا 2,000 یا هر څومره چې ټاکلې د ښاروالۍ د هغې زه اوس دومره په حیث د یو افغان زه تا باندې دا حق نه لرم 20,000 مې کراچي اخیست هغه دې م راباندې خرڅه کړه په ما د ټیمي دغه راباندې خرڅه کړه. هغه هم یو سړي 10 لري، یو سړی هېڅ ضرورت نه لري هغه راغلی ده په واسطو او په دغه باندې په شناخت باندې هغه ایستی هغه اصل سړی بیچاره چې هغه مثلا مکلف دغه لازم ده او مستحق ده هغه ته بیچاره چا هغه بیا د بل چا نه پکې رانیولي. دا ستا پالیسي شوه. داسې یو پالیسي غوره کړه اول ته په داخل د دولت کې اشتغال ځایي پروسې په لاره واچوه، اردو ته جذب کړه. سبا دغه تورمخې در باندې حمله کې د ده جواب څنګه دی؟ په دې 50,000 یا 40,000 اسلامي امارت غړو باندې هم دا نه پوره کېږي. د دوی تر شا نور تقویې ته هم ضرورت ده که نه ده؟ زه افغان ما باندې دا ملک دا حق نه لري چې زه په عیز د یو افغان مکلفیت دوره ترسره کړم. راشه دغسې قوانین غوره کړه، ما باندې اول راشه دا تطبیق کړه. زه په عنوان د افغان زه حق لرم او دا زما مسؤلیت ده چې زه د خپل خاورې څخه دفاع. په دې نورو ملکونو کې داسې نه ده لکه د افغانستان کې چې دا 20 کاله د امریکایي حکومت دلته دا په خلکو ته معاشونه ورکوه. زه د هغې حکومت هم مخالفت یم. هدف مې دا ده چې دلته د اسلامي امارت کې داخل ظرفیت سازي کار وکړي، نورو نه ګیلې مه. ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان. اوس که راشو شریف صاحب د خپلو هیوادوالو د وضعیت دپاره د دوی د لاسنیوي دپاره باید څه ترسره شي؟ صحیح ده مؤسسات خو دغه ډول اوس د بحث هم سره راټول کړو. تاسو هم خپلواک ژورنالیست یاستئ، د خلکو په منځ کې پاتې شوي یئ، د خلکو د وضعیت نه پوره خبر لرئ. د حکومتونو مسؤلیت لکه څنګه چې وایي چې لومړیتوبونه باید مشخص شي. حکومت مسؤلیت تر کومه ځای پورې لري چې د خپل هغه هیوادوال نه چې دی د بېوزلۍ او غریبۍ نه خپل اولاد پلوري اقلا ده ته د وچې ډوډۍ امکانات زمینه برابره کړي؟ کله چې دغسې خطرناکې تلې ته ورځئ نو بیا وزن یې ډېر ثقیل کیږي او سختیږي. هغه په دې معنا باندې ګورئ چې کله دغه مسؤلیت د امارت مسؤلینو ته راجع کیږي د دې په خوا کې د ما د په الله قسم وي هر هغو افغان ته راجع کیږي چې هغه اهلیت لري، دارایی لري، توان لري چې نن د افغانانو لاس نه نیسي د خدای په نامه دای به هم جواب ورکړي. اما دا چې مسؤول به مسؤلیت تر دې زیات وي په دې سترګې نه پټېږي. یو شی ګورئ زه غواړم واضح ووایم د ډېرو مسؤلینو سره زه په ډېر داسې بې فلتره شکل ناست یم او ډېر په واضح الفاظو سره غږېدلي یو. تر اوسه پورې خدای جل جلاله شاهد دی ما داسې مسؤل نه دی لیدلی چې هغه ویلي وي چې یاره دا د افغانستان درد ماته کوم درد نه ښکاري، بلکې په ځینو کې مې ډېر غټ اخلاص لیدلی دی. لکن د نړیوالې پالیسي په مقابل کې د امارت دراول داسې دي لکه د یوه فیل په مقابل کې چې تاسې میږی دروئ. ګورئ داسې تمه او توقع تې کول چې د ټولې کفري نړۍ د ټولو شیطاني پلانونو د ټولو جاسوسي شبکو په مقابل کې تاسې امارت ودروئ ورته چې هر چي ته باید ته کافي وي او که هر شی درنه تېر شول ته مسؤل یې. والله ګورئ دا تمه بیا ډېره سخته ده. که همدا د امارت مسؤل درته د چوکۍ نه لرې شي او تا ته وي چې اوس په دې ځي کښېنه خو شرط دا دی په 1.5 کال کې به د افغانستان ولس ته د ټول فقر نه وباسي. ګورئ دا ډېر سخت دی، په دې باندې باید سترګې پټې نه شي. اما ګورئ د ملا برادر اخوند یوه خبره د ما نهایت خوښه شوه، یعنې په غیاب کې مې دعا وکړه چې خدایه داسې حاکمان ته په دې ولس باندې راوله. هغه وی هغسې چې د ولس ته ښایېدل چې په یوه کال کې موږ کار ورته کړی وای موږ نه دی کړی. دا د یوه مخلص انسان د یوه مخلص بنده هغه واقعي خبر ده چې ملت ته وي چې ګوره ملته تر هغو ځایه پورې چې باید ما تا ته کار کړی وای تا ته پړ یم، خو وخت راکړه چې زه تا ته کار وکړم. لکن کله چې موږ د ملت په حیث باندې یوه خبر کوو چې که دغه کار په دې شکل وشي هدف هم دا نه دی یعنې چې دا مسؤول په تمامه معنا باندې نااهله دی او د سیستم نه باید ووځي. داسې کسان شته هغوی په دې پوهیږي چې دغه کوم کار ته چې زه لګیا یم زه همیش په 2 شیونو تاکید کوم یم تر هغه وخته پورې چې ستاسې مسؤلین قوي او امین نه وي
په خدای که هیواد جوړ کړي. قوي دا معنی چې مسلکي باید وي، پوه باید وي، په خپله رشته باید رسېدلی وي. امین دا معنی چې هم خدای او هم ځان او هم دې ولس ته ژمن وي، متحد وي، پاک وي، خاین نه وي، جنجال جوړ نه کړي او د مسلکیت د پردې لاندې نور کارونه په دې ملت ونه کړه لکه څنګه چې پرې وشول. زه دا ویم که یو مسؤل په دې شکل کار کوي خیر ملت حوصله لري او دا هم په ډاګه ویم لکه څنګه چې ویل کېږي چې 25 میلیونه به مړه کېږي او 23 میلیونه به څه رقم کېږي او 99% در به در دي. ته دې ننه پورې تاسې ما ته وښایي چې یو نفر د لوږې نه مړ وي. الحمدلله موږ خدای نه یو وژلي. وفي السماء رزقكم وما توعدون. د خدای سیستم رسی، د خدای سیستم د خلکو ته رسیږي، اما د موږ نه د بنده په حیث حرکت غواړي. د دې نه زه سترګې نه پټوم او په ټول شکل یې باید وکړو. مسؤلین یې باید وکړي، افغانان یې باید وکړي او نړیواله ټولنه د بشر په حیث باندې خپل مسؤلیت باید درک کړي او په همغږۍ کار وکړي. کورم ودان سلامت اوسئ. هاشمي صاحب په ډېر لنډ ډول سره څه د نړیوالو موسیقي ښځې د کاره رامنع شولې، اما په کور دننه اسلامي امارت ته اوس څه پکار ده؟ په دغه سخت ژمي کې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی تر کومه ځایه پورې شوی دی او باید څه ترسره کړي چې اقلا دوی هم وکولی شي ژوندي پاتې شي؟ داسې ده د بدو خبرو کې زه خو د شریف صاحب خبرې ډېرې مثبتې ښې خبرې دي، دغه ته باید سړی پام وکړي. او بل رالو په دې کې چې د امارت اسلامي افغانستان ټول مسؤلین په دې کې دي چې باید لا ډېر هم کار کړی وای. خو زه بیا په دې عقیده یم چې دوی خو تر خپله وسه توانه پورې ډېر کار کړی. دا که څوک نه ویني دا به لمر ته 2 ګوتې نیسي او دا به بیا په خپله منصف نه وي. اولا که ته دا د امارت راتګ ته وګورې، د دې معافیت ته وګورې، د دې دا کړنې له خلکو سره ولګې، د امنیتي ارګانونه چې له بینه تللي وو دا ټول په پښو درولو ته وګورې، په افغانستان کې یو سرتاسري امنیت ته وګورې، د افغانستان جغرافیه تضمین ته وګورې، ټوله دنیا کې تر دا اوسه به په دنیا کې څوک ګوته درته ونه نیسي چې د افغانستان څخه د ما په خاوره باندې دا کار وسو پرته له پاکستانه چې هغه هم دروغ وایي، هغه هم دروغ وایي، بهانې لټوي. یعنې د ما مقصد دا ده چې دا ټول لاسته راوړنې دي. یعنې اوس پوه شوئ چې پاکستان دروغ وایي هاشمي صاحب؟ یعنې اوس باور لرئ چې پاکستان دروغ وایي؟ په دغه ځای کې دروغ وایي، په همدغې ځای کې ته نه؟ هو اوس زه خبر درته کوم، یعنې مثال درته وایم. د ما اوس مقصد دا ده چې اوس که موږ ټول کړنې د امارت هیڅ بولو، ته پالیسي نه لرې او تا دا کار نه ده کړی، دا به غیر منصفانه امارت اوس حکومت دی که او نظام دی او خلک توقع لري چې باید مکتب خلاص وي، قانون اساسي ولرو. خبر ته غوږ ونیسه یارې. داسې ده سادات صاحب محترمه، هر دولت اوس ته په کور کې مثال د خبرې کله یو سړی وینې چې 3 منزله کور ځان ته جوړ کړی، یو بل هلته د خاورې کور جوړ کړی، یو بل هلته ځان ته 2 منزله کور جوړ کړی، یو سړی مثال د خبرې 2 بسوه کې کور جوړوي، بل په یو جریب کې جوړوي. معنی یې څه شی ده؟ معنی یې استطاعت او تر توانایي ده چې دلته غرب د تا پیسې کنګل کړي دي، پیسې غلو دغسې نقدي له ځان سره وتښتولې، اداري چارې دغسې پرېښولې، نور مصیبتونه یې په د افغانانو باندې راوستلي وو. دا ډېر کارونه سوي دي. اما خلک وایي چې د غرب سره د تعامل ژبه پیدا کوي، تفاهم ژبه پیدا کوي. 20 کلنه جګړه ورسره پای ته ورسوله، د یو تفاهم د یوې ورقه زه د علامه اقبال خبره کوم. اما زه به د علامه اقبال خبره درته وکړم. علامه اقبال وایي د المرس وایي له شرقه راخیزي چې په غرب کې ډوبیږي، دا موږ ته راښیي چې په غرب کې ډوبیږي. داسې دا غرب چې دا غرب یو مستعمر دولت ده، اکثره اسلامي دولتونه د استعمار لاندې دي. اوس هغه غواړي چې په افغانانو باندې د خپل ټول شیان چې دی غواړي هغه پلي کړي. نو اوس د حکومت خبرې درته کوم. اوس ګوره حکومت د افغانستان اولا د سوالګرو دپاره پلان جوړ کړو، په هغه باندې عملي کار وکړو. بیا د خبر یې چې نفر ته 200 روپۍ ورکولې، چې کولی یې سوای 2,000 افغانۍ ویل کېږي چې نفر په سر باندې ګوره 8,000 یې ورکړي، 2,000 د ورکړي، میاشتې 15,000 یې ورکړي. صحیح ده 8,000. راځه هاشمي صاحب په دې ښار کې مو ته ژوند کوو، په 8,000 یوه هفته ژوند مخ ته وړی شي. ګوره دا د موږ مامورین څو تنخواوې دي؟ دا مامورین خو له سابقه پاتې ټولو 8,000 9,000 روپۍ تنخوا ده. بیا چېرته 20,000 ډالر خو هغه د نړیوالو موسساتو هغه صحیح دی ارقامو فیصدي چې 90% خلک. ګوره ته دا د تېر حکومت چې دا ته وګورې، د اکثره مامورینو چې پاتې دي خو ټول دغه تنخواګانې وي، معلمینو 7,000 8,000 نه وې تنخوا وي. ډېره زیاته مننه کوم. نو اوس خبره په دې کې ده، زه یوه خبره کوم، یوه خبره. ګوره خاکسار صاحب بل شي ته اشاره وکړله، زه دونه ورته وایم چې ګوره یو سړی هیڅکله نسي کولی چې د بل چا په لار باندې بند کړي او په هغو کې خپل د دوکان جوړ کړي. مثال د خبرې آیا زه کولی سم چې د بل چا همسایه په کور کې راپورته سم ځان ته کوټه جوړه کړم؟ نو دا تصمیمونه د دولت چې نیول کېږي حتما په دې کې بعضې متضررین وي، نو داسې خو نه وي چې ټول به ګټې کورم ودان په ډېر لنډ ډول سره خاکسار صاحب د حل له تاسو نه پوښتم.
زه د دوه نقطو ته اشاره کوم. په دغه اداره او منیجمنټ کې دوه شیان ډېر مهم دي. مخکې ذاکر صاحب ویلي چې ډېر ښه کارونه هم شوي او که څوک په هغې باندې مثلا سترګې پټوي دا خو بې انصافي ده او واقعیت دا خبره حقیقت هم لري. دوه شیان ډېر په منیجمنټ کې مهم دي. یو دا ده چې تخصص ده، یو تعهد ده. زه په الله تعالی قسم خورم چې اسلامي امارت کې تعهد شته. که څوک ومني که ونه مني، په افغانستان کې په اسلامي امارت په کارمندانو کې تعهد شته، په ټولو غړو کې تعهد شته. او تخصص راځم تخصص ته. ستونزه همدغلته ده چې متاسفانه تخصص په بخش کې دوی مشکلات لري. دغه تخصص په ځای باید یو متخصص کینی. ستونزه حلیږي د ترازو ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان سلامت سئ چې خپرونه کې مرسته سره ګډون وکړو. قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.